لا فرمای وکذالک هم دارنگی نوری وخیل منگا ملکوت السماوات والارض اباد شاهد اسمان نسمه کی منگا ابراهیم علیہ السلام توحید ابراهیم علیہ السلام معراج اول اسمان خور شوای ابراهیم علیہ السلام معراج اول اسمان خور شوای څنګه شوای یا په بورا خطر دی یا په کاڼي باندې دواړه روایت دي دواړه روایت صحیح ابراهیم علیہ السلام چې کله معراج شو اول اسمان ته وخاته نو الله پاک ابراهیم علیہ السلام لا دا طاقت او دا کمال او دا معجزه او دا شان ورکړو چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې کومې پردې وي دا ټولې پردې ته الله پاک لرې کړې او ابراهیم علیہ السلام د اسمان خپل امتیان چې ښکاره لیدل محترم وزمونو توجه وغواړم ابراهیم علیہ السلام چې وخاته ابراهیم علیہ السلام مبارک د اسمان نه لاندې ګوري چې لاندې وکتل خپل ګناهګار امت په ګناهونو کې مبتلا ولیدو یو امتی ولیدو چې هغه په ګناه کې مبتلا دی د الله په نافرمانۍ کې مبتلا دی ابراهیم علیہ السلام مبارک بڑا سوال کوي په اسمان کې ربا چې زما دا کوم امتی دی دا هلاک کړه ولې ستا نافرماني کوي ولې دا ستا نافرماني کوي هلاک کړه الله داري هلاک بے نظر واړو ابراهیم علیہ السلام بل ګناهګار امتی ولیدو چې هغه د الله په نافرمانۍ کې لګیو په ګناه کار کې مبتلا و ابراهیم علیہ السلام یا سوال کوي الها دغه د ستا په نافرمانۍ کې لګي هلاک کړه الله داري هلاک کړه دېمې ولیدو دېم د پاره هلاکت وکړه چې بل د پاره هلاکت وکړه الله په आवाज وکړه ابراهیم علیہ السلام بس تو خو به داسې ټول بندگان په باندې هلاک کړي تو خو به ټول هلاک کړي ابراهیم علیہ السلام الله ته فرمایي چې ما د خپل بندگانو سره درې قسمه معاملې ده یو قسم دا چې زما بنده به ګناهونه به کوي حتی تر دې ګناهونو نه به توبه وباسي دغه توبې د وجې معجزه ټول ګناهونه معاف کړه مغفرت وکړه دویم قسم داسې دي چې ټول عمر به ګناهونو کارونه کوي ټول عمر به کوي حتی تر دې مرګ وګوره راشي خو ته به د توبې توفیق میلاو نشي خو ته په اولاد د په بچو کې به داسې یو بچی یو اولاد پیدا سي چې د خپل والدینو لپاره د خپل مور او پلار لپاره مغفرت دعاګانې کوي ابراهیم علیہ السلام دغه انسان خو په ټول عمر کې د توبې توفیق به ته میلاو خو دغه نیک عمله صالحه دیندار اولاد د وجې نه به د هغه دعا به زه قبوله کړم والدینو ته به مغفرت نصیب کړم دریم قسم داسې دي چې ابراهیم علیہ السلام د قیامت په ورځ باندې ما خوښیا نه بیا په خپله توبې توفیق ورته میلاوي نه بیا په اولاد کې داسې نیکي چې خپلو مشرانو لپاره مغفرت دعا وکړي خو ابراهیم علیہ السلام د قیامت په ورځ باندې ما خوښیا که هغه له د ګناهونو د وجې زه جهنم ورکوم او کړي ما خوښیا که زه له خپله طرفه جنت ورکوم ته خو به داسې ټول بندګان په ما باندې هلاک کړي مه کوه بد دعاګانې نو دا د ابراهیم علیہ السلام معراج ادریس علیہ السلام معراج دا چې کله بره وخاته اسمانو ته جنت یې ولیدو نو جنت ښکلا یې خوښه شوله په جنت کې پاتې کېدلی دا خوښ شو لاندې امت نه رانغی ابراهیم علیہ السلام معراج دا چې هغه بره اسمانونو ته وخاته لاندې راګوري خپل ګناهګار امت په ګناهونو کې ویني رب نه د هلاکت دعاو په دعاو لپاره کوي خو چې کله زما او ستا غمخوار پیغمبر جناب محمد رسول الله بره معراج ته وخاته بره اسمانونو ته وخاته بره لامکان ته وخاته او لامکان نه لاندې وکتل او خپل ګناهګار امت یې په ګناهونو کې مبتلا ولیدو نو څنګه دعا کوي هلاکت دعا نه کوي بلکې رب ته بره په لامکان کې وایي الهه زما ګناهګار امت دی ګناهونو کې مبتلا یې الهه زه درته سوال کوم چې هغوی ته مغفرت نصیب کړه ربه زه درته سوال کوم هغوی کمزوري دي
الها دستانه فرمانه کوي زدر د سوال کوم الها دا وی باره کې زما شفاعت قبول کوم مغفرت او نصیب کا سبحان الله